د غوښتو د حق غوښتنه خو جهاد د بغاوت نه کوو. نحمد ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعه. بما ډیرو محترمو اول خو زه عموما ټول مسجد کام ته مبارکي هم ورکوم او سلام هم کوم چې دوی په کومې جذبې سره راوتلي دي او بیا سپیشلی حاجي سید انور مسعود او شاه فیصل غازي او نور چې کوم ملګري په دغه کار چې شامل دي او کوششونه یې کړي دي دغه تاسو سلام پېښ کوم. دې نه بعد ملګرو دا نن سبا چې کوم حالات جوړ دي یا چا جوړ کړي دي هغه خلکو ته د دغو آیاتو مبارکو پرانا چې دا خبره کوم چې الله تعالی په خپله وفرمایل قل هو الله احد. ای زما پیغمبره د خپل امت ته ووایه ته هم په دې خبره پوه شه چې الله یو ده د یو الله نه بغیر بل الله نشته. دلته یو ملګري علمزید مسعود خبره وکړه چې دلته خلکو ځان ته خدایان جوړ کړي دي. میں کس کس خدا کی خدائی کروں یا رب میں کس کس خدا کی خدائی کروں یا رب دنیا کی ہر موڑ پہ کچھ لوگ خدا بن کے کرے ہیں. دلته صورتحال دادا نو دغه د روکتام دی پر الله پاک لاوله نه فرمایلیو چې یو خدای ده الله الصمد الله بے نیاز ده الله د شا پروا نه کوي الله د جنرال د بریګیډیر د طالب د فوجي د سلندر د کمیټې د شا پروا نه کوي. الله الصمد ده لم یلد ولم یولد. الله پاک له چانه پیدا ده او نه خدای له شو پیدا دي. او اخري آیات چې الله پاک فرمایي ولم يكن له كفوا احد. دما همسر دما برابر هیڅوک نشته چې کم کار زه کوم په خپل طبع کوم په خپله مرضي کوم. چې کله موږ دا خبره وکړه نو په دې خبرې موږ پوه شو چې څوک هم چا ته ضرر نشي رسولی. د چا د پلار هم دا مرضي نه ده چې یو کس ته ضرر ورسوي بلکې الله تعالی په ټولو نه باندې ولاړ ده. بیا چې کله موږ دا خبره کوو آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله په د هر شي باندې مو ایمان وي. په خدای مو ایمان ده په کتابو مو ایمان ده په رسولانو مو ایمان ده په ملائکو مو ایمان ده. خو په دې چې مخ یوه خبر راځي والقدر خیره و شره من الله تعالی شو بد تقدیر هم د خدای له طرفه ده. که دا هر شی به د خدای له طرفه وي نو موږ ولې ډارېږو؟ څوک دومره زورور ده چې موږ ډارئ؟ نو په دې خبرې د دا کام پوه شي چې څومره پښتانه دي هغه وخت تېر شو چې خلک بېډارول په جیلو باندې. نو ټول کام د متفق ولاړي ولې چې حدیث شریف بیا راغلي دي چې ید الله علی الجماعه د الله پاک لاس په جماعت باندې وي په ټولي باندې وي په اتفاق باندې وي. نو په کار دا ده چې موږ په اتفاق باندې یو او له دغو خلکو نه هغه پوښتنه وکړو علما کرام ناست دي حضرت عمر رضی الله عنه په سټیج ولاړ ده خبرې کوي قوم ته. یو صحابي ورته چغېږي چې عمر صاحب امیرالمؤمنین دی نه منم هلته ولې منمه چې د یوې خبرې جواب راکړې پوښتنه کوه. ورته وایي چې کله یو جنګ سوی و مال غنیمت راغلی و نو موږ ټول ته یوه کپړه میلاو سوې وه چې هغې کپړې نه چونکې تا قد دراز د چک ده هغې کپړې نه تا جوړه نه ګنډلې کېده تا دا کپړې څرنګه ګنډلې دي. دې مطلب دا ده چې تا چا ته دوه اخیستې دي. نو ده ورته وفرمایل چې دې جواب به ما زوی عبدالله درکړي. نو بچی شګیږي ورته وایي چې بلکل دا خبره صحیح ده یوه جوړه مې د پلار وه یوه جوړه یې ما وه ما خپله جوړه پلار ته ورکړه او پلار مې کپړې ورنه وګنډلې. نو په هغې نه بعد صحابي ورته چې اوس وایه اوس امیرالمؤمنین یې چې یوازې له عمر څخه دا پوښتنه کېدی شي بیا د جنرال باج نه دا پوښتنه ولې نشي کېدی چې تا 12,000 روپۍ په خپل تنخوا کې ګټلې وې که کاروبار دې کړی و. بیا دا پوښتنه له جنرال ګیاني نه ولې نشي کېدی چې تا په سټیج جزیره واخیسته تا دې په خپل تنخوا واخیسته. نو دلته خو مصیبت دا ده چې هغه خلک
هغه خلک چې په ګناه شي ملوث دي، د ملک په ماتولو شي ملوث دي، د ملک په خوړلو شي ملوث دي، هغه هیڅ احتساب نشته. او دا موږ که د حق خبره کوو چې ما په وطن بمباري مه کوه، ما د غریب خلک مه ځوروه، نو د تا موږ دهشتګرد شو، ظالمان شو. نو صرف او صرف دا یو شرف پاته ده. ملګرو ټوله خبره ته وکړې، اتفاق او اتحاد چې په دغه کام دی انشاءالله بله ورځ نه راځي. موږ په خیبر جرګې کې دا وینا سوې ده چې 3,000 کسان به تیاروئ، خو انشاءالله وزیرستان له دغه مسعود روډ ته به انشاءالله 3,000 نه وي، 30,000 بیٹنا به انشاءالله تیاري ورسره. ډېره مهرباني، تشکر. مننه. دا و د میډول ما د ټاک ناروغلی ملک ناصر خان شیخ زه ویس دعوت ورکوه د خیبر جرګې ټاکل